څپېړه د ښځې پر غوږ ولګېده. د سړي د درانه لاس ورغوی یې پر غوږ او څپک یې د سر پر کیڼه برخه پرېوت. سوربخن خړ رنګ ګردی ذهن ونیو. ستونی یې غوټه شو. تر څپېړه لاندې غوږ یې کوڼ شو. له بله یې زانګې وتلې. له سترګو یې سپرغۍ باد شوې. د غوږ له پوڅکۍ تر غامبوري یې پر مخ تک سور خاپ راڅرګند شو. یوه لور تړنګېده چې ښی خپړ یې پر ټغره کېښوده. په ټول بدن کې یې د درد یوه څړیکه وځغلېده. ذهن یې د سپکاوي، نه کتنې او بې ارزښتۍ احساس ونیو. د لښتۍ میخک یې د غوږ شاتني پوست کې ننوت. د وینې کوچنی څاڅکی ځای پر ځای ودرېد. ژبه یې نه ګرځېده او د سړي پر لپسې کنځل یې نه اورېدل. د سپي لورې، زړه شوې، په خوراک کې مالګه دې ونه پېژنده. ناڅاپه د ښځې ټول بدن سخت شو. د غاړې رګونه یې وپړسېدل. زړه یې د ټټر له دیوالونو سره داسې ټکرونه پیل کړل ته به غواړې له پنجرې بهر شي. د لاس ګوتې یې موټی شوې. سترګې یې د میوې چاقو ته واوښتې چې د سړي مخې ته پر ویړ دسترخوان پروت و. خو دا هر څه یوه شېبه کې تېر شول. لکه مخکې، لکه تل، لکه تېرو 4.5 کلونو کې تر 50 ځله هم زیات چې شوي وو. لکه تل یې چې پر ځان له ګزار سملاسي وروسته په تصور کې ځوابي ګزار کړی و. کله د کوتک، کله د جارو، کله بیا د دیګ یا کاسې. یوه ورځ یې په تشي کې د لغتې له خوړلو وروسته چې هېڅ ونه لیدل، نو ولاړې غوا ته یې کتل. وروسته یې په ځان پورې خندل. خو د نن له تصوره چې تر لاستي پورې چاقو یې د سړي په خېټه کې خښ ولید، ډېره وډاره شوه. دا تصور پردی ورته ښکاره شو، نابلد او خطرناک. په خپل پوست کې نوره ونغښتل شوه. په پلارګنۍ کې په کراتو مراتو اورېدلې خبره یې په ذهن کې وګرځېده. سړی خو همداسې دی نو. 2-3 ځله یې جمله داسې په زړه کې تکرار کړه ته به هغه پردی او خطرناک فکر له ذهنه شړي. لکه ځان ډاډه کوي چې هغه تصور د عملي کېدو احتمال نه لري. سړي د بې مالګې شوروا کاسه د دسترخوان څنډې ته پورې وهله. مخ یې بل لور ته واړاوه. ځوړند سر کېناست او د ښځې پر غامبورو د مالګینو اوبو غټ څاڅکي ورغړېدل. سړي یې سترګو ته وکتل. ښځې خپلو نوکانو ته کتل. سړي له پزې اوږده ساه واخیسته. د شوروا کاسه یې ځان ته ورنږدې کړه. په بوڅو شونډو یې وویل: پاڅه خرې، مالګه راوړه. ښځه په بې سېکه ګامونو له خونې ووته.